ننګرهار کې د اغزن تار په سر جګړې ته د طالبانو د لوی درستیز سخت غبرګون. لوی درستیز ډیورن فرضي کرښې ته تللی. دا چې نوموړی ولې فرضي کرښې ته تللی، څه یې ویلي او پاکستان ته یې څه غبرګون وښود. ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس درنو لیدونکو. د افغانستان اسلامي امارت د افغان ولس هیلې پوره کړې. لوی درستیز د ننګرهار د لالپورې څخه پاکستان ته ګواښ وکړ. راپورونه وایي د طالبانو لوی درستیز قاري فصیح الدین نن ننګرهار ته تللی او د ډیورن کرښې له هغې څنډې یې لیدنه کړې چې ویل کېږي څو ورځې مخکې پکې طالبانو د کرښې اغزن تار پرې کړی و. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د دې سفر پر مهال له لوی درستیز سره د ننګرهار والي او یو شمېر نورو مسؤلینو هم ملتیا کوله. سرچینه زیاتوي مسؤلینو په فرضي کرښه کې د امنیتي ځواکونو چمتووالی له نږدې وکتلو او دوی یې خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کړل. دوی وویل چې اسلامي امارت ښه ګاونډیتوب، نیکو اړیکو او متقابلو همکاریو ته ژمن دی، خو که څوک زموږ پر خاوره تیری وکړي پر وړاندې یې غلي نه پاتې کیږو، بیا به نو مسؤلیت د تیری کوونکو پر غاړه وي. طالبانو څو ورځې مخکې د یوې ویډیو له خپرولو سره ادعا وکړه چې په ننګرهار کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان له لوري لګول سوی اغزن تار شکولی دی. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغه کار د ځینو خلکو له هرکلي سره مخ سو، خو یو شمېر نورو بیا دا کار نمایشي او غولونکی ګڼي او باور لري چې طالبان له پاکستان څخه د خپل اغیزمنتوب د پټولو لپاره دا ډول تبلیغات ترسره کوي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.